الله سبحانه وتعالی دین اسلام دا فطری دین ګرځولی دی چې دا د انسانانو د فطرت او د هغې د نیچر سره بالکل مناسب او موافق دی. الله سبحانه وتعالی حکیم ذات دی او د خپل بندگانو ضرورتونه د هغې حوایج او دارنګې د هغې احساسات او جذباتو ته معلومو. نو دې وجې نه په دین اسلام کې د انسان د هر احساس او د هغه د هرې جذبې او د هغه د جایز شهوت اهتمام کړی شوی دی او د دې رعایت او خیال ساتلی شوی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نو دین اسلام دا کامل دین دی په هر اعتبار سره. خو به الله سبحانه وتعالی دا دین اسلام مونږ ته داسې نه دی پرېښودلی چې مونږ راولګېږو په دې کې د خپل ځان د طرف نه اضافي وکړو، بلکې په دې باب کې زمونږ دپاره اسلاف او مشران صحابه کرام هغه معیار او آیډیل دی. لاول رسول الله صلی الله علیه وسلم او به د هغې نه وروستو صحابه کرام او سلف د دې امت. قرآن داسې اعلان کړی تمام انسانان په دې باندې پابند کړي دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله سبحانه وتعالی یهود نصارا اهل کتاب او تمام انسانیت ته وایي کچرې دی د دې صحابو په شانتې اسلام او ایمان قبول کوم نو پس دی به په هدایت باندې دی به هدایت یافته حسابېږي. نو د صحابه کرامو ایمان او اسلام څنګه و هغه د پیوندکارۍ والا داسې مکس اچار اسلام نو چې هر څه ګینې د خپلې مرضۍ مطابق ټول طور طریقې رسم و رواج مراسم اخترونه او نور مراسم د خپلې مرضۍ مطابق او صرف د دین یو ټوکړه هغه سره چې کوم دی د اسلام ولګولی کېږي. زموږ دې زمانه کې د مسلمانانو زیاترو غیر شعوري تر باندې دا طریقه ده چې موږ اکثر په دې باب کې د مغرب تقلید کوو، هغې چې د ځان نه یو طریقه راوباسي او د ځان نه یو رسم نو سر له موږ مسلمانانو هغه خپل کړی او دا د لاعلمۍ د وجې نه دا د دین نه د جهالت او د ناپوهۍ د وجې نه. حالانکه نبی صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم زمونږ د ایمان او د اسلام اهمه برخه دا ګرځولې ده چې د کفارو سره به بایکاټ کوئ. دا کم آیت چې ما ولستو په دې کې سلف ویلي وهذا تنفیر من موالات اعداء الاسلام واهله من الكتابین والمشرکین الذين يتخذون ابذل ما يعمله العاملون وهي شرائع الاسلام المطهره المحكمه المشتمله على كل خير دنیوي واخروي. په دې کې سخته نفرت الله سبحانه وتعالی ورکړی دی چې د اسلام کم دشمنان دي یهود نصارا د هغې د دوستۍ او د هغې د موالات نه به نفرت کوئ، د هغې نه به لرې تښتئ. وجه دا ده چې اسلام بهترین دین دی او په دې باندې عمل کوونکي د دې په هر حکم باندې د دې په هر رسم باندې د دې په هر طریقه باندې عمل کول دا افضل دي. اسلام کې تمام دینی او دنیوي خیر دی. د دې د وجې نه موږ په دې باب کې د هیڅ چا د تقلید محتاج نه یو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د چا سره مشابهت وکړو نو دا به د هغه نه حسابېږي. وفي روایت من تشبه بغیرنا فلیس منا. چا چې د کافرو سره مشابهت وکړو نو دا زموږ نه نه دی، دا څه بل څوک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوي مقاماتو کې د کفارو یهودو نصارو نه خلاف کړی دی. د کافرو نه جدایي بایکاټ مخالفت دا زموږ د ایمان او د توحید حصه او برخه ده. د هغې نه ځان را جدا کول پکار دي، په جامو کې، په لباس کې، په رسم و رواج خبرو اترو او په اعیاد او اخترونو کې. دا خبره د دې نن ورځو په مناسبت سره وکړه. نن سبا چې دا کومه انګریزان کریسچین او عیسایان ویلنټاین ډے مناوي چې دا د پیر محبت او د ناجایز تعلق یو اظهار دی او مغربي ملکونو کې اوس مسلمانان هم د دې اثر د لاندې راغلي دي. په دې ورځو کې نوجوانان پیغلې جنکۍ او نوجوانان هلکان
هغه یو بل ته د پیر محبت او د مینې پیغامونه لیږي، هغه کارډونه لیږي. او د دکاندارانو مټۍ والم دغه رنګې د سرو رنګ والا مټیانې جوړوي، په هغې باندې کله د زړه نشان جوړ کړي، پلان او پلان دا کارونه کوي. په مسلمانانو کې دا بېحایي او دغه رنګې دا فحاشي هغه پکې راولي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو منهم. امام قرطبي ویلي دي ففيه دلاله على النهي الشديد والتهديد والوعيد على تشبه بالكفار في اقوالهم وافعالهم ولباسهم واعيادهم وعباداتهم وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى د الله پیغمبر په دې کې سخت زورنه ورکړی دا چې د کافرو سره هیڅ قسمه مشابهت بنه کوي په جامو کې، په افعال او کارونو کې، او دارنګ په مراسم او اخترونو کې، بلکې دا د ایمان کمال په دې باندې راځي. الحب فی الله والبغض فی الله وهكذا من احب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. د دې د وجنه مسلمانان له پکار دي چې هغه په دې مراسمو کې او دغه رنګ په دې ناجایز فعل کې هیڅ قسمه اسوانلی او دوکه شي او د خپل دین په باره کې متيقظ او بیدار شي. والله المستعان والیه المشتكى.